پاکستان د طالبانو د پخواني مشر مولا اختر محمد منصور د جایداد د لیلامولو حکم وکړ. په پاکستان کې د تروریزم پر ضد یوې محکمې د افغان طالبانو د پخواني مشر مولا اختر محمد منصور د جایداد د لیلامولو حکم کړی دی. د معلوماتو له مخې دا شتمنۍ 32 میلیونه پاکستاني کلدارې ارزښت لري. د پاکستان ډان ورځپاڼې د راپور له مخې چې د جمعې په ورځ خپور شو، محکمې د منصور د 5 جایدادونو د لیلام حکم کړی چې نوموړي له جعلي اسنادو په استفاده پیرلي وو. په دې جایداد کې په کراچۍ ښار کې کورونه او اپارتمانونه هم شامل دي. مولا اختر محمد منصور د 2014 زیږدیز کال د مې میاشتې په 21مه نیټه د ایران او پاکستان ترمنځ په پوله د بلوچستان ایالت کې د امریکا د بي پلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. په دې اړه لومړی ځل پلټنې د تیر کال په جولای میاشت کې پیل شوې. طالب مشران چې په پاکستان او قطر کې پراخې شتمنۍ لري، کورونه، ځمکې، جایدادونه، پیسې او ځینې یا 3-4 ښځې هم لري. یو شمېر طالب مشران د کندهار ولایت په عینو مینه کې هم کورونه او جایدادونه لري. د امریکا سره د سولې هوکړې تر لاسلیک وروسته لا هم طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی. د طالب وسلوالو له لورې جګړو او بریدونو زور اخیستی، خو مشران یې په قطر کې په مزو او چړچو کې ژوند کوي.